وایي ملګرو په ما خو یو جینۍ پېښه شوې وه خو چې ورجوخ خو شومه که نه نو سړی سړی راته ښکاره کېدو ما زړه کې ویل نه پرېږده مړه نرښځی خو دې وي خو چې ډولۍ کور ته یوسم چې کچنه شم که څنګه یاره دلبري لاله ته په خدای اعتبار کې د ثواب دپاره په ما هم یو جینۍ پېښه شوه که نه هو یاره ډېر زیاتې خوښ شوم خښ شوې په ژوندون یې خښ کې کېدی شي ته خښ یې مونږ ته روغ روغ ښکارې یو دعا خو به وکړو خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه په ګډو وډو سره ویم ته خو ځانله د واده په ذمه د دې غوږونو بندوبست وکړه ستړیا زه څه ویم لګیا یم او ته څه غږېږې ګوګو کدو ولې زه درته کدو ښکارم زه کدو یم ولې ماته کدو یې ها ویې وه یا لکه خدای ته وګوره یا تاسو خو ورولي کم او دښمني زیاته کوئ ځانونه هم شرمولي لږ په کلار کې دی د الله به پرېږده یار کوم خو نه یم په ارام وایه د وزرو پردې دې رالوشلولي زما دلبر لاله معافي درنه غواړم معافي 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 برفي 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 والله که دې رانه وخوړه برفي کم ده مړه دې پوهېږه دا څه جنجال دی او مینوالو دا چې مو وکتو دا ښاغلی سیدرحمان شینو دی سیدرحمان شینو د پښتو ډرامو یو وتلی ستوری دی چې تر دې دمه په زرګونو ډرامو کې مزاحیه کردارونه ترسره کړي او داسې کردارونه ترسره کړي دي چې هغه د خلکو په زړونو او په ذهنونو نقش دي نن راسره په پروګرام دا خاوره دا خلک کې ښاغلی سیدرحمان شینو میلمه دی دې سره به د دې په ژوند او فن باندې خبرې کوو راځئ سیدرحمان شینو درته د نږدې نه دروړو موږ د بره پشتخره یادېږي د باډې نه ښکته ده سربند څخه دلته زما پیدایش دی د پلار نوم یې عزیز خان صوبهدار و فوج کې پاتې و آرمي کې صوبهدار چې شو بیا ریټایرمنټ یې واخیستلو ما تعلیم هم څه په کلي کې پوره کړی دی او څه په جمرود کې ایجنسای کې خیبر کې او بیا څه په پېښور کې او د پیدایش سن مو کم یو درته پیدایش سن چې 1954 سره خبره ده لکه دا او د ماشوموالي نه هم په طبیعت کې دغه کامیډي مزاح ټوکې ټقالې وې که نه دې طرف ته هم څنګه میلان راوګرځېد یاره چې موږ چې کله کلي کې واړه وو ماشومانو نو موږ به دا روټین چې ماشومانو به چغه واله چې کله به لوبې هم کولې د ماسوتن که نه شي نو ما سره ملګری و مانده مانده به ورته موږ ویل ناموخې ما نو سره ډېر وخت موږ ماشومانو او دوه درې کسان نورو نو هغوی به په خوله باندې رباب تیارولو او ما به طبله شوق و او کله به ما ټوپۍ په سره کړې وانه د مداریانو کله به هم څه کول دا شوق او بچپن نه و په مختلفو لهجو کې موږ ګورو چې تاسو کله ډرامې کوئ هغه لهجې ډېرې ښې وایي د ښاریانو په لهجه کې که خبره کوئ د افریدو لهجه کې خبره کوئ د ایون د اجلاګانو هغه انداز چې کله اختیاروئ دې دپاره څه خاص پریکټس مو کړی نه جی فن او آرټ دې ته وایي آرټسټ هغه هر قسم تصویر جوړولی شي آرټسټ هغه دی چې هغه یو ژبه کې وننښلي لکه وایي که څه کوي خوی دی مال شه دیلو شه نبوز باندې شاهنامه صاحب یو ځل ستا بیا بیړۍ باندې چاپ دی وای سمت بولده دا وشو ښه هلکه څه دي هلکه خیر خو دی دغه مه کوه که نه مه کوه پرېږده که نه پرېږده که نه یا هلکه د خدای خاطر وکړه دې خوا راشه هلکه ګوره د سړي بچی شه که دا کونټۍ د دې سر ته راښکته کوم که نه چې ویم مورې السلام علیکم خواښې مورې که نه ډېر دي جي نو کردارونه مې وایي ولې څه چل دی پرېږده فاروقه که نه تم نم داسې به سړی ګیرې پایو مخه وایي زه تاسو ولې ګورئ وای خوله به دې ماته شي ماته ګورې نه سمه د هندوانو زړه ګورې ما بلکې بګه وایم بګه به راته جوړه ده وای همداسې اوس جاړه نو ګورې راته نه ده سراله جوړ شوي دي په دا عمر کې ماله څوک انعام هم نه راکوي تبلیغ راله ټولې وشلولې نو جاړم به نه بیا د ډرامې طرف ته څنګه رالی شنو صاحب دا خو چې خاریې لرالو نو مراد شینواري نوم دی د حمزه بابا فرزند دی الله دې مغفرت وکړي د دواړو ډېر ښه انسان و زما دی استاد و زه کیسهخانې ته تللی وم نو کاسته مسرت صاحب شاعر و یونس کیاسي صاحب
شاعر دی او دغسې مراد شینواري صاحب ناست و ما سلام وکړو وعلیکم السلام نو هغې ځان له چای اچولو چاینکې نو زه ورمخکې شوم ما ته چا ویلي چې دا هغه کسان دي چې دا د نوموړي دي د پایې کسان دي نو ما ورته پیالو کې چای واچولې خوشحاله شو د مراد شینواري صاحب ما به نظر پرېوت وی هلکه څه دې نامه ده مې چې سید رحمان شینو وی چې هلې ګوره وی چې ریډیو کې کار کړی مې ولې نه کوم جي 1972 خبره ته کوم مې ولې نه نو بس بیا هغه زه ریډیو پاکستان ته بوتلم بیا نواب علي یوسفزۍ صاحب ایم کې شاید و رشید دیکان صاحب و ډېر ښه لکه ښکلي خلک وو الحمدلله بیا زه د 72 نه ریډیو کې بیا 74 کې پی ټي وي راغلو بیا فرمان الله جان د دې ځای نه بوتلم نو بس بیا لګیو کارو شروع بس د الله مهربانیانې وه بس زه وم ټکه ټوکه روانه ده رنګ په رنګ رنګونه تندي مات شي پتول پورا بیا پکې سټیج رالو نشترحال دلته بیا شروع شو بیا اسماعیل شاید زه کاظم الله صاحب ګلبالي الله دې وبخي دا ټول موږ په یو ځای کار کولو فیسونه ډېر کم وو هغه وخت هم ښه وو کم هم موږ دپاره ښه وو او دا زیات هم کم دي داسې وایم شینو صاحب دغه د خپلو ټولو ډرامو د ټي وي او د ریډیو د ډرامو شمېر درته یادېږي څونه به وي اندازن یاره جي دې کې خو شمېر ځکه نشم کولی چې تاسو د 72 او 74 نه حساب وکړئ چې زه راته ویم چې په زرګاو به شوي نو دې کې به درته دروژن ځکه شم چې مونږ لکه یو شی نه دی پرېښی کومه ډرامه ده چې کوم په خپله ډېره چې په خپله خو زما یو جانان ډرامه وه هغې غټه بیبي مونږ سره وه یاسمین جعفري خدای دې وبخي ډېر ښه کار هم کړی خو هغې کې داسې یو سین و چې علمزی مجاهد له مونږ واده کړی مې بچیا مې ویل تکړه شه ښه مې ښځې نه ونه یادېږي وایي نه دا حاجي وایي ته ګوره چې زه د ښځې نه په والو ټکولو کې څومره چغې وباسمه مې وځه بچی وځه مې وځه بچی الله دې مه شه مې ونه یادېږي نو هغه ناوې سره دې پکې مکالمه کې د مې تعویل له زور وکړه تعویل له زور وکړه دا ډېره ښه ډرامه وه دا راته ووایي چې د سټیج ډرامې چې کومې وي په دې حواله باندې ولې دلته زموږ په دې خاوره کې د سټیج ډرامو هغه رجحان سیوا نه شو ودرېدلو څه موده شروع اوس نه کېږي ځکه دا ووایم چې دې باندې زموږ د کلچر او کلتور باندې په ثقافت باندې لږې لږې خاورې اوړي پوه نه یم چې دا چا واړولې دا ولې غیب شو تاسو بار ملکونه وګورئ زنګجوخ ملکونه وګوره همسایه وګوره هغې لکه مونږ ته څه وایي نوموړی وایي دلته ورته وګوره څه وایي نه ویمه هسې یم که نه مونږ ته بیا بعض وخت کې ځان هم بد ښکاره شي چېرې دا ولې زمونږ دا کوریج ونه شو ولې مونږ خاورې په سر شو ګوره زمونږ ښه فنکاران ګوره فاروق صاحب هغې که کله مانده شي نو بیا د چا خبره چې بیا لاس یې غوړولی چې بهی مالې سه راکړه ولې داسې کېږي ولې داسې وشو د دې شاته چې کوم کردارونه دي هغه دا شی نه خوښوي مخامخ چې ورته راشو زارېږي خو که داسې لاړ شي به یې مړه پرېږده مړه داسې خوشي خلک دي زموږ نشترخان لی سمې د مې ډرامې پکې کېدې بند شوې اوس په نشترحال باندې کروړو روپۍ ولګېدې زه دې ګورنمنټ ته ویم چې دا پرېږده دا د کلچر په نوم باندې جوړ دی دا د ثقافت په نوم باندې جوړ دی دا چې تا ښایسته کړو پیسه په دې باندې به څه کوې دې ته اجازت ورکړه چې خلک پکې ډرامې کوي دې ته سیفټي ورکړه تاسو پې تاوان وکړو آرټسټ به څه کوي څوک وایي زه یې واډونه خرڅوم حکومت ته زور ورکوي څوک وایي زه ریډه لګوم څوک وایي زما دا نشته دا به څه کوي به دا کچکول به مونږ ټول عمر ګرځو خواست به کوو چې روڼه واچوي د الله په نامه آرټسټ هم درته کېنولی دی د خپه ماته ده د لاس ماتې د دا دی بس که که نه یار د څونه ملکونو سفرونه مو اوسه پورې کړي او څنګه بتلی جاز کې بتلم څنګه بتلم پکو عجیبه خبره ده مونږ دوبۍ ته امارات څومره چې دي دغسې بینکاک چین هانګ کانګ ملیشیا څومره دا چې دي به دا ټکه ټوکه شوې ده که نه چې جرمني ته ټولو ته هم چکر وهلی دی مونږ دغه کې وو د مو اسماعیل شای ده نو په آلاین کې نو هغه د خلکو انټري کېږي که نه دغه والا ولاړې شورته ولاړې ټول ولاړې مونږ چې ورمخکې شو نو مونږ ته ویل ځئ ویل نه نه مونږ لکه که نه نو هغه ته وایي چې بیګ سټار ټو برادر
big star هغه انګلیش دغه کوي کنه على كل احد مسيء ورحمه الله کنه ولا مع السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله العافيه ويا خاندر کنه تیر شو ډېر عزتمن خلک دي باراني په دې زمونږ په ملک کې څه چل دی چې مخامخ شي جار شه میده چا خواشي بیا میده دا اوس مو څونه ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي جی دا خو صدارتي ایوارډ پرایمټ پرفارمنس او د ریډیو پاکستان طرف نه ایکسیلنٹ ایوارډ چې هغه ماشاءالله صرف ما اخیستی دی کیدای شي نورو خلکو هم اخیستی ډېر ایوارډونه عوامي ایوارډونه ډېر زیات اخیستل شوي دي ډېر زیات کافي او اوس هم چې لاړ شي نو الماره ډکه ده فاروق صاحب په ایوارډ نه ده زما بچو خو ایوارډ نه خوري که نه او نه به زه ایوارډ خورم زما بچي خو رزق خوري رازق الله دی نور به څه کوي تعلیمونه دي نورې خرچې دي ایوارډ به زه څه کوم ایوارډ څه خرڅولی خو نه شم ایوارډ یې راکړو پکار دی د ایوارډ په ځای کې موږ له یو 2 مرلې ځای راکړي موږ اوس څه کار کوو زه اوس رشقه چلولی شم زه اوس ویګن چلولی شم زه صدر بورډ ویلی شم زه چوله خرڅولی شم زه دکانداري کولی شم زه ټاټکۍ اوچتولی شم نشم کولی شینو صاحب که دغه تلو کې زمونږ مینوالو ته خپلو د یو څو ډرامو مشهور ډایلاګونه ووایي په مختلفو لهجو کې بیا نو هغې به ترې خوند واخیستی شي نو ډایلاګونه خو ډېر زیات دي خدای دې ډېر کړي او زه به کم لکه ګل راټولوم جولۍ مې سوری ده که نه او واوړ که ویړ کې خو راته کتلې ده که نه خو ادې مې ویایي چې سترګه کې یو ګل دی نو ادې ته مې ویل چې ګل باندې ته شی کوي چې ویړ کې ښکلې وي وی چې خلو چې ښکلې ده مې ویې کاروله نو ادې سلام علیکم ادې مې وایي چې کوی دنده وشوه واده له رادرومه دغه شو بیا بله مې دغه دی مه کوه فیده که نه تعویله زوره که ته وکړه دا کیسه ډېر هم کړي دي رامبیلیا بس وختونه تیر شو یو ورځ مې مور ناسته وه وړې غږل او مې خدای شته او مرګ به دله راشي وایي څه میلاو که نه او مې راته وایي چې ګلالي مالګه خلاصه ده ختمه ده مې مورې غم مه کوه مې مونږ کره یو چرګ بس په هغې مې خپه واړوله او مې جوده دې پیشتخره دې غر ته ورلم او درې څلور بورې مې د مالګې نه راډکې کړې او له کورانګو د مالګو بورې مې لاو که نه رامبیلیا او مې په چرګ مې واچولې او را روان وم او مې به د پیشتخرې ځنګل ته چې راسېد ناګهانې ډزې وې مې دراز چرګ مې ولګېدو او مې چرګ سره د بورو داسې ښکته روان شو او مې یالله دا څه وکړم به داسې کار مې وکړو چې یو بورې خو مې په اوږه کړه او به چاکو را سره و چرګ بې حلال کړو او له کورانګو وی کلمه دې ویلې مې نه که نه رامبیلیا کلمه رانه هېره وه ټول چرګ په رپېدو نو ډېر عرص هم کړي دغه هم کړی دی ما اسماعیل شهید به دغه کولې مېلې وایې مې نن خو داسې ښایسته ښکارې وایې بیا ښایسته به نه ښکارم وایې ګل بابو یم مې وایي ګل بابو تا نه خیرات مې راجله دواړه ورته وشو که نه نو بټ ډېر کردارونه شوي دي ډېره مننه مینوالو دغه و سید رحمان شینو چې تاسو سره د خپل ژوند او فن په هکله باندې خپل خیالات شریکول د دې نه پس به درته د یو بل ښه پروګرام سره حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم